ښې چارې ملګرو او ستړي مه شئ. ګوزن یا پول یو داسې رنځ دی چې دا انسان ټول عمري معذوره کوي. هغه انسان چې د پول یو په رنځ باندې اخته دی هغه خو نه خپل ضرورتونه په خپله پوره کولی شي، نه د یو عام انسان په شان کار کولی شي، بلکې دی به ټول عمر محتاج وي او په بل بنده باندې به انحصار کوي. که موږ د پاکستان ذکر وکړو نو پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه پاتې دي چېرته چې اوس هم د پولیو کیسونه ریپورټ کیږي. پاکستان کې سږ کال د پولیو 14 کیسونه مخې ته راغلي دي او په دې کې 14 کیسونه صرف او صرف په شمالي وزیرستان کې ریپورټ شوي دي. دا چونکې پښتون میشته سیمې دي او ریپورټونه وایي چې دلته د انکاري والدینو تعداد ډیر زیات سوی دی. سږ کال چې کوم د مئی په میاشت کې د پولیو ویکسینیشن مهم شروع شو نو په هغې کې لکونه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړې شوې وې، خو په دغه کې بیا تقریبا 4,33,103 ماشومان د پولیو ویکسین نه محروم پاتې شوي دي. محروم ځکه پاتې شوي دي چې هغه های ریسک سیمې چې چېرته هغه حساس ځایونه وو نو هلته خو یا د پولیو په ټیمونو باندې ډزې شوي دي او یا د انکاري والدینو په وجه باندې د هغوی ماشومانو ته ویکسین نه دی لګول شوي. نو دا 4,33,103 ماشومان چې د پولیو د ویکسین نه د مئی په میاشت کې دا محرومه پاتې شوي دي. بیا دغه رنګ 3,78,166 ماشومان دا د ویکسینیشن دپاره موجود نه وو. دغه ماشومان په موقع باندې موجود نه وو یا خو د خپل فیملی د کورنۍ سره چېرته بهر تلي وو خو موجود نه وو. نو د دوی تعداد دی 3,78,166 چې دې ماشومانو ته ویکسین نه دي شوي. په پښتون میشته سیمو یعنی په خیبر پښتونخوا کې د انکاري والدینو د پولیو د ویکسین نه چې کم انکاري والدین دي د هغوی تعداد 55,000 دی. 55,000 هغه والدین ریپورټ شوي دي چې دوی د پولیو نه بیخي انکار کړی چې موږ خپلو ماشومانو ته د پولیو ویکسین نه لګو او دا یو سازش ګرځولی د امریکې چې دا ګنې زموږ ماشومان بس مختلف سوچ وي که نه. په دې کې بیا زموږ علماء کرامو فتوی جاری کړی چې نه ګوزن یا پولیو یو بیماری ده او د دې دپاره چې کم ویکسین لګول کیږي یا کم دغه څاڅکي ورکول کیږي نو دا بالکل حلال څاڅکي دي او دا خپلو ماشومانو له ورکئ چې خپل ماشومان تاسو د ټول عمري معذورۍ نه بچ کئ. نو دغه د علماء کرامو کردار په دې کې ډېر زیات مهم دی. د پاکستان او افغانستان نه علاوه په امریکا کې سږ کال یو کیس ریپورټ شوی دی او دا پوره 10 کاله پس دغه کیس مخې ته راغلی. خو دغه کیس چې کله مخې ته راغلی نو دا د نیویارک یوه لرې پرته سیمه ده چې دې ته هغه نامه زما نه هیره ده، هغه زه ګورم دا د راکلینډ کاونټي یو سیمه ده چې په دغه کې یو کیس مخې ته راغلی. یو ځوان هلک دی چې هغه کې دغه وایرس تصدیق شوی دی. نو بیا د دغې نه پس د نیویارک چې کومه د صحت محکمه ده هغه لیونی شوي وو چې یاره دا کیس څنګه ریپورټ شوی دی. هغوی وایي چې دغه هلک ته یوه میاشت مخکې د فالج اټیک راغلی و او د فالج د اټیک نه پس بیا پته ولګېده چې نه دا د پولیو بیمار دی، دته د پولیو وایرس شوي دي. نو هغوی بیا په دغه علاقه کې یو ایمرجنسي اپریشن سنټر هم قایم کړی او یو ریسرچ شروع کړو او یو سروې شروع کړه چې خدای مکه هسې نه په دغه علاقه کې نور کیسونه مخې ته راشي. نو دغه په دوو ځایونو کې په پاکستان کې او په امریکا کې سږ کال د پولیو کیسونه ریپورټ شوي دي. خو په پاکستان کې تر ټولو زیاته ده د دغه پولیو کیسونو شمیره چې 14 ریپورټ شوي دي او په 14 کې بیا 14 د شمالي وزیرستان نه مخې ته راغلي دي او دا اوس اخرنی چې کم کیس راغلی دی یو 4 ورځې مخکې زما خیال دی نو دا د شمالي وزیرستان میرانشاه سیمه کې ریپورټ شوی دی. نو زما هم دغه پیغام دی تاسو ټولو ته چې خپل ماشومان د ټول عمري معذورۍ نه بچ کئ. دغه د 15 کالو پورې چې ستاسو کم ماشومان دي دغې ته د پولیو چې کم څاڅکي دي 2 څاڅکي دغه ماشومانو ته خامخا ورکړئ.
دغه پولیو ټیمونه چې ستاسو کوڅې ستاسو درشل ته راځي نو د دوی سره کومک وکئ، مرسته وکئ چې دغه ماشومانو ته ویکسین وشي نو دوی به په راتلونکي ژوند کې د خلکو د محتاجۍ نه خلاص وي، دوی به خپل ضرورتونه په خپله پوره کولی شي. نو زما دغه پیغام دی د یوې بلې موضوع پورې د یو بل ټاپک سره به بیا انشاءالله حاضریږو. تر هغې وخته اجازت راکئ. د لوی الله په امان.